بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. په دې هیله چې ټول به روغ جوړ یاستئ. زه ډاکټر کفایت الله مانی یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یم او دا ځل غواړم چې د هایپوګلایسیمیا په اړه ستاسو سره خپل معلومات او خبرې شریکې کړم. هایپوګلایسیمیا چې دا یوه ډیابیټیک کوما ده یا د ډیابیټ یا شکر حاد اختلال دی چې پکې د پلازما ګلوکوز د 80 ملي ګرام پر ډیسی لیټر څخه راښکته کیږي او کمیږي. یعنی کله چې د وینې ګلوکوز اندازه د 80 ملي ګرام پر ډیسی لیټر څخه راښکته شي، دې حالت ته موږ چې دی هایپوګلایسیمیا چې دی وایو. او کله چې دغه اندازه په وینه کې د 80 ملي ګرام پر ډیسی لیټر څخه راکمیږي، نو بیا په ناروغ کې د هایپوګلایسیمیا اعراض او علایم چې دی راښکاره کیږي او شروع کیږي. د وینې د ګلوکوز نارمل اندازه چې دا د 80 څخه تر 110 ملي ګرام پر ډیسی لیټر البته په نهره باندې یا فاسټینګ حالت کې چې دی ټاکل شوې ده. هایپوګلایسیمیا چې دی د مختلفو اسبابو له وجې د مختلفو علتونو له وجې چې دی رامنځته کیږي. مثلا د الکول له وجې رامنځته کیدلی شي، یا کله چې یو څوک د ډیر وخت لپاره خواړه ونه خوري یا یې خواړه وځنډیږي، او یا هم خواړه په کافي اندازه باندې نه وي موجود، یا ولږه او یا هم د ډیرې مودې لپاره خوراک ونه کړي، نو دا هم د هایپوګلایسیمیا چې دی سبب کیږي. همدارنګه د شدید تمرین په حالت کې، یعنی د اندازې څخه زیات فزیکي تمرین تر سره کول، دا هم د هایپوګلایسیمیا سبب ګرځي. سوی جذب یا مال ابزرپشن دا هم د هایپوګلایسیمیا سبب ګرځي. ځینې امتحانات دي چې دا هم د هایپوګلایسیمیا سبب ګرځي. بل چې دی د انسولین ناسم رژیم دی چې انسولین چې دی په درست ډول باندې نه وي ټاکل شوي یا نامنظم استعمالیږي، او یا هم د تطبیقولو کې چې دی تېروتنې موجود وي، چې دا اکثرا د نکچورنل هایپوګلایسیمیا سبب ګرځي. یعنی ناروغانو ته چې د شپې لخوا چې د هایپوګلایسیمیا چې دی رامنځته کیږي. ځینې نور انټي ډیابیټیک درمل هم شته دی چې هغه هم د هایپوګلایسیمیا سبب ګرځي. مثلا سلفونایل یوریا درمل دي. ځینې نور درمل د نورو خاندانونو درمل هم د هایپوګلایسیمیا سبب ګرځېدلی شي، لکه کوینولونز درمل شو. همدارنګه انټي ملریل یا د ملاریا ضد درمل، خصوصا کونین درمل هم د هایپوګلایسیمیا سبب ګرځي. همدارنګه سپسس کریټیکل ایلنس هم د هایپوګلایسیمیا چې د چانس زیاتوي، لکه په کریټیکل ایلنس کې چې د ملاریا شامله ده، د پښتورګو عدم کفایه، همدارنګه د ځیګر عدم کفایه چې د په دې حالاتو کې هم ناروغ چې د هایپوګلایسیمیا ته چې تللی شي. ځینې تومورونه دي، بیټا سیل تومورونه دي چې دا هم د هایپوګلایسیمیا سبب ګرځي. او ځینې نورې اندوکرایني ناروغۍ لکه انسولینوما او همدارنګه اډیسن ډیزیز هغه حالات او هغه ناروغۍ دي چې ناروغ کې هایپوګلایسیمیا چې دی رامنځته کولی شي. د هایپوګلایسیمیا د تشخیص د تایید لپاره اسانه طریقه چې ده ویپل تھریډ دی. یعنی له دې سپایي څخه د هایپوګلایسیمیا په تشخیص کې چې دی کار اخیستل کیږي، چې څرنګه چې دا ټریډ یا سپایي ده، نو دا به په 3 خبرو باندې متصف وي. لومړی به په ناروغ کې د هایپوګلایسیمیا اعراض چې دی موجود وي. دوهم د حملې په وخت کې د وینې د ګلوکوز سویه چې دی 40 ملي ګرام پر ډیسی لیټر او یا له دې څخه ښکته وي. او دریمه خبره دا چې د ګلوکوز په ورکولو سره به چې دی ناروغ ناڅاپه ښه کیږي، بیداریږي به. دغه 3 خبرې کې موجودې وي، نو دا موږ سره په ویپل تھریډ باندې دلالت کوي. ویپل تھریډ په خپله موږ ته د هایپوګلایسیمیا تشخیص چې دی تاییدوي. او اوس که چیرته موږ د هایپوګلایسیمیا اعراض او علایمو ته راشو، نو دغه اعراض او علایم هم چې دی بیا په مختلفو کټګوریو کې چې دی منځته راځي. کله چې د ګلوکوز سویه د 450 ملي ګرام پر ډیسی لیټر ته ورسیږي، نو په ناروغ کې چې دی د اوټونامیک نښې، یعنی د ادرینرجیک عصب د فعالیت د زیاتوالي له وجې په ناروغ کې اوټونامیک نښې چې دی رامنځته کیږي. مثلا خوله کیدل دي، سویټینګ، خصافت یا پیلر، ټاکیکارډیا د زړه د ریټ زیاتوالی، د زړه ټکانونه یا پلپیټیشن، رعشه یا ټریمر، زړه بدوالی، انزایټي او د ولږې یا هنګر احساس چې دی په ناروغ کې پیدا کیږي. همدارنګه د نه درملنې په صورت کې کله چې په وینه کې د ګلوکوز اندازه یا د ګلایسیمیا اندازه چې دی 50 ملي ګرام پر ډیسی لیټر ته راښکته کیږي، نو په دې وخت کې ناروغ کې چې د نیورو ګلایکوپینیک نښې چې دی رامنځته کیږي. یعنی د نیورو ګلایکوپینیک موږ سره هغه اعراض دي چې دا نیغ په نیغه عصبي سیستم ته د ګلوکوز د نه رسېدا له کبله چې دی په ناروغ کې را پیدا کیږي او رامنځته کیږي. مثلا په دې کې کنفیوژن شامل دی، د لید خړېدل یا بلډ ویژن پکې شامل دی، تخرشیت یا اریټیبیلیټي پکې شامل ده، خسته کیدل یا ستړیا، همدارنګه سردرد او په خبرو کې اختلاط او په سلوک کې بدلونونه یا بیهیویرل چینجز چې دی په نیورو ګلایکوپینیک اعراض او علایمو کې چې دی شامل دي.
او بالاخره کوما هم په همدغه نیوروګلایکوپینیک اعراض او علایمو کې چې دی شامله ده. په شدید هایپوګلایسیمیا کې کله چې د ګلوکوز اندازه د دغه 40 ملي ګرام پر ډیسیلیټر څخه کمیږي نو په ناروغ کې چې دی بیا اختلاجات، کنورژن، د شعور ضیاع او حتی مړینه چې دی هم رامنځته کېدلی شي. که چیرې ناروغ د 6 ساعتو څخه زیات وخت لپاره په هایپوګلایسیمیا کې پاتې شي نو دا یو خطري حالت رامنځته کوي چې هغې ته ایرریورسیبل براین ډیمیج ویل کېږي. او دغه ایرریورسیبل براین ډیمیج چې دی دا بیا ایرریورسیبل حالت دی، ریورس کېږي نه، ناروغ ترې چې دی بیا ښه کېږي نه. اوس که چېرته درملنې ته راشو نو درملنه چې دی هم په 2 برخو باندې ویشل کېږي. یو هغه ناروغان دي چې د هغوی کنشیز حالت یا شعوري حالت یې ښه وي نو هغوی ته چې دی بیا یو خوږ چاکلیټ یا هم یو خوږ جوس یا 15 څخه تر 20 ګرامو پورې خوږې اوبه او یا هم شات چې دی ورکول کېږي چې د ناروغ اعراض چې دی په 15 دقیقو کې چې دی ښه کوي. خو دوهم حالت کې که چیرته ناروغ انکنشیز وي، شعوري حالت یې ښه نه وي نو ناروغ ته چې دی آی وي لاین خلاصېږي. د آی وي له لارې ناروغ ته چې دی 50% ډیکسټروز 50 ملي لیټره یا هم 15% ګلوکوز چې دی بولس ورکول کېږي او د دې څخه وروسته بیا د 100 څخه تر 1.5 ملي لیټر پر هاور 10% یا هم 15% ګلوکوز چې دی ناروغ ته شروع کېږي. د ناروغ د ګلوکوز سویه باید هر 20 دقیقې وروسته وکتل شي او د ضرورت په اساس بولس ډوز چې دی ګلوکوز بیا هم چې دی ورکول کېدلی شي او ورکولی شو. که ناروغ ته چېرته آی وي نه ورکو یا د آی وي امکانات نه وي موجود نو بیا هم کولی شو چې موږ ناروغ ته آیم له لارې 1 ملي ګرام ګلوکاګون چې دی ورکړو. د 1 ملي ګرام ګلوکاګون سره چې دی 18 ملي ګرام پر ډیسیلیټر د ګلوکوز سویه چې دی په وینه کې لوړیږي. ګلوکاګون په هغه هایپوګلایسیمیا کې کومه چې د خولې له لارې شکر ضد درملو له وجې پیدا شوي وي پکې ډېر اغېزمن درمل نه دي، بلکې ګلوکاګون په هغه هایپوګلایسیمیا کې چې کومه د انسولین له وجې پیدا شوي وي ګټور تمامیږي. بله مهمه خبره په درملنه کې دا ده چې د ناروغۍ سبب باید تداوي کړل شي، سبب یې پیدا کړل شي او هغه باید تداوي کړل شي. د درملنې څخه زموږ هدف دا دی چې د وینې د ګلوکوز اندازه باید د 100 ملي ګرام پر ډیسیلیټر کې چې دی وساتو. هغه هایپوګلایسیمیا کومه چې د انسولینو او نورو شکر ضد درملو له وجې پیدا شوي وي ناروغان یې باید په روغتون کې بستر کړی شي او تر څارنې لاندې ونیول شي، ځکه کیدای شي چې هایپوګلایسیمیا د دې درملو د زیات دوام له کبله چې دی بیا چې دی راوګرځېږي. که چېرته هایپوګلایسیمیا چې دی تداوي نه کړل شي، پرېښودل شي او په وخت سره تشخیص نه کړل شي نو د ګډ شمېر خطرناکو اختلالاتو سبب کېدلی شي. مثلا موږ مخکې هم یادونه وکړه چې د ایرریورسیبل براین ډیمیج سبب کېږي، همدارنګه د کوما سبب کېدلی شي، د کنوالژن یا اختلاجاتو سبب کېدلی شي، د ټي آی ای یا د ټرانزیت اسکیمیک اټیک یا سټروک سبب کېدلی شي، همدارنګه د زړه د اریتمیاو سبب کېدلی شي، مایوکارډل اسکیمیا سبب کېدلی شي او د هایپوترمیا سبب هم کېدلی شي. نو دا د هایپوګلایسیمیا په اړه یو څلن معلومات چې له تاسو سره مې شریک کړل، له توجه څخه مننه.